بایزید بستامی رحمت الله علیه مور بچه سبق لولیگو یتیمو استاز ته وی چې دله به چوټي نه ورکوي نو د زیارت په ورځ واړه سبق کور ته ځي چوټي داسې خوشحاله ټوله زیارت شپه خو سره ولا خوب نه ورځي د خوشحالۍ نه دا سپایانې کوي استاد ولا 3 پاڼې سبق ورکو چې دی یاد نه کی دې به پاتې شي تا سبق نه دی یاد کړی وی چې دی اوس دی لګیا دی هغه سبق ته چې زما دا سبق ما ته یاد شي نو د دعا وکړه قرآن ته کېنه سبق یادېږي نه 3 پاڼې کوم دی یادېږي لاسې پورته کو اللهم انی اسألک بمعاقد العز من عرشک ومنتهى الرحمة من کتابک دا دعا هر چاته موږ نه وایو دې وجې نه پوره نه وایم علما دې ځان له وګوري دې ته ټک پټک دعا وایي د دې ټول راویان وایي چې جربته مرارا فوجدته حقا دا چې چا ویلې د پټک دعا قبول شوې ده پټک باندې عوامو ته نه وایو علما دې ځان له بیا وګوري دا دعا به چې کړي نو خوب ول ورغلی دی چې خوب ورغی نو چې پاسه ها الله ته دعا وکړه چې خدای تا خدا غټ غټ اسمانونه پیدا کړي زمکه پیدا کړي سیندونه سمندري دا 3 پاڼې سبق ته خو زګران نه د خو را یادې کراتا وېدا چې د رحل نه سر را پورته کو نو ثابت قرآن ورته په یادو استاد ته وی چې استاد مالا چوټي کور ته ځم وی سبق دې یاد کړی دی وی چې کوم ځای را نه اورې د کوم ځای استاد ته خو پته لګېدلې وه اهل کشف و وی چې کوم ځای نه د کوم ځای سره استاد سترګو د اوښکو ډکې شوې وی ستا راټینګول زما د وسه نه دي زه به چوړیا دی چې کور ته لاړ مور یې هوښیاره وه هغې دروازه بنده ساتله چې زما بچی چرته کور ته په غلطۍ را نشي راونه تختی چرته مدرسې نه وی چې دی د کور دروازې له راغی دروازه وټکوله وی څوک یې وی بایزید وی زه بایزید نه پیژنم وی بستامي یم وی زه بستامي نه پیژنم وی ستا امي ستا بچی یم وی زما بچی خو ما الله له ورکړی دی د هغه نه به سړی جوړېږي الو به راځي وی امي ما سبق اورولی دی اوس راغلی یم او په اجازت را وی بچیه مړ شه خو دا دروازه تا ته نه کولاویږي تر څو پورې چې تا نه سړی جوړ شوی نه وي دی اوس جاړي امي نن راغلی یم او بیا در سره لوس کوم چې به کور ته نه راځم وی نه زما ستا ملاقات به د قیامت په ورځې کېږي دا لږه قرباني غواړي نور څه نه فرخ د 20 کالو دی واده یې کړی دی 20 یا د 10 کالو دی د واده یې 10 ورځ ده تقاضا دور سے دور راغی ښځې ته یې وی زه خو ځمه وی چرته وی د الله په لاره کې هغې ورته 2 مصرې کړي دي نو یوه مصره د فرخ ده علیکم سلام الله انی لراحل زه خو روان یمه وعینای من خوف التفرق تدمع ستا په جدایۍ کې ناوي ضرور دی چې زما سترګې به اوښکې کوي نو ښځې ورته وی خفه کېږه مه وان نحنو عشنا که ژوندي پاتې وو فهو یجمع بیننا بیا به دې خدای راولي وان نحنو متنا فالقیامة تجمع او که مړه شو جنت کې به ملاقات کوو دا یې ښځه اوس تیاری لیږي چې زما دا خاوند خامخا لاړ شي وی هغې دروازې بستره تیاره کړه سړی روان شه د فرخ بیبي مخکې ورځې شمارلې چې نن یې اوله ورځ ده 2 3 بیا هفتې بیا میاشتې بیا کلونه 10 کاله پس فرخ کور ته راغی 10 کاله پس مسجد نبوي ته لاړ نو په مسجد نبوي کې درس شروع دی 70,000 محدثین ورته ناست دي یو لوی محدث دی د زمانې سفر نه چې راځي نو موږ په جومات کې 2 رکعاته نفل کوو او دعا کوو د ده په دې زړه کې درد بھرے درد بھری آه او د سترګو نه درد بھرے آنسو دا راتاو شو چې یاره زه کور وی نو زما به چېرته زوی شوی وی هغه به نن عالم وی نو زما خو ژوند په مسافرۍ باندې والوځو چې کله درس ختم شو او کور ته روان شو په دې کوڅه کې نو دا عالم په لنډه دروازه به کور ته ورغلی او دی هم ورغلی دی جو په دې وره کې دواړه ولاړ دي
نو عالم ته تپوس کوي بابا ولی وی چې دا زمون کور دی هغه وی چې دا خو زمون کور دی دی وی دا زمون کور دی هغه وی دا زمون کور دی دنه هغه مور خبرې واورېدې وی بچی تو دا چا سره لګیا زمون کور دی زمون کور دی یو بابا دی وی دا زمون کور دی نو یا بچی د نوم تپوس تی وکا چې د نوم تپوس تی وکوي زما نوم فرخ عبدالرحمن دی ویاله دا خو دی پلار دی راځي دی امام ربیعة الرای امام ربیعة الرای چاته چې مور ناری وهی کور ته دی دا قربانی و اسماعیل علیہ السلام چې حلالېدو نو ابو زما سترګې وتړه ابو خپل سترګې وتړه ابو زما لاس خپې وتړه ابو زما کمیس وکاږه او ابو ما پړ مخې سم روا وتله للجبین نو بچی دا سترګې ولې وتړه ما خپې ولې وتفسه ساورې خو نه چې خپې وس وتړه ما کمیس وکاږم نو هغه ورته وایي چې سترګې مې ځکه وتړه چې تا نه وینم او شفقې پدري یا جدایي یا دا زیاته نشي غالبه نشي یا ستا یا د یره غالبه نشي د مرګ یره خپل سترګې وتړه چې ته چرته ما ویني او لاسونو کې د نرمي را نشي کمیس مې وکاږه ها لاس خپې مې وتړه چې زما په وینو کې ستا جامې بالمازه نشي او پړ مخې مې سم لوه چې وینه ځمکې ته لاړ شي او په سجده باندې ځو او ذبح شمه خو کمیس مې وکاږه کمیس مې امیله ورسک او امی ته وایه چې کله دې اسماعیل یادېږي نو دا کمیس سترګو ته نسه سترګې پې یخوه د اسماعیل په خوشبو به ستا زړه ته تسلي میلاویږي او نن ته د ذبیح مورې واقعا ماته یاده ده او ماشومان کور ته راغلي وو مور یې کور نه وه مونږ چې ډېر سنبال کړه ډېر چېره واړه دي ډېر واړه کچي هغوی د خیرنې جامې داسې وویستې او پاکې جامې مدرسې له واغوستې او لاړلو نو چې څنګه هغوی ووتله نو اقا خیرنې جامې چې کله مور یې راغله نو داسې راوچت کړه ځکه او سترګو ته یې ولګول زه بې پوه شوم دا دې په میندو باندې څه تېرېږي چې الله والا بچی ورکړي او الله له ورکړي زه بچیه ته د الله په حواله باندې دا اجر چې مور ته ملاویږي هم په دقه خبره ملاویږي چاته چې مور نارې وهي کور ته دې ځي بایزید بستامي رحمت الله علیه مور ورته دروازه کولاو نه کړه بچی جړل واپس راغی چې جومات ته راغی جومات کې کېناست وایي جړل اگر طلبا ټول کورونو ته تللي او دی په خوشي جومات کې ناست دی خلک سیلونه کړي اختر دی زه د جومات په ګوټ کې اوښکې تویوم الله سے پورته کو الله ته اللهم انی اسألک بمعاقد العز من عرشک ومنتهى الرحمة من كتابك واسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة اے الله اے د شنو اسمانونو ربا زما مور زمان څه غواړي ما ته پته نشته که سبق نو سبق خو ما ته یاد شي او زما مور زمان څه غواړي هغه رانه جوړ کا ویدله په دې جړا کې بیا خوب ورغلی دی او چې راپورته شو نو الله ته قطب او ابدال او ولی د زمانې الله جوړ کړی و استاد نبی علیہ السلام په خوب کې ولیدو چې بایزید مونږ ته را رسېدلی دی بایزید الله ته رسېدلی دی د کور چوټي وله ورکه بایزید ډېر بې قراره دی امی خوب ولیدو چې زمونږ بایزید ته دروازه کولاو کا زمونږ بایزید ته خو د اسمان دروازې کولاو شوي د اسمان دروازې کولاو شوي دي بایزید مونږ ته را رسېدلی دی نبی علیہ السلام جماعت کې مونځ کوو صحابي فرمایي مونږ په مانځه باندې وو یو سړی راغی جماعت ته او صرف یو څو کلمې ووي سبحان الله الله اکبر کبیرا والحمد لله کثیرا وسبحان الله بکرة واصیلا دا د ابن عمر صحیح روایت دی د مسلم شریفو وی آغا دا کلمې اوی نبی علیہ السلام
چې سلام نبی علیہ السلام فرمایل من القائل کلمه کذا وکذا، دا چا وی؟ یو سړی وی دا هم ما وی. نبی علیہ السلام ورته فرمایل عجبت لها فتحت لها ابواب السماء، ستا دې کلمو خو د الله دروازې کلاو کړي، د اسمانونو دروازې کلاو کړي. حضرت ابن عمر فرمای ما چې کله د نبی علیہ السلام نه دا خبره واوریده فما ترکتهن منذ سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما بیا چرته دا ټکی نه دی پرېښودی. حضرت رفاعه روایت کوي چې موږ د نبی علیہ السلام سره په مانځه ولاړو یو چې نبی علیہ السلام سر را پورته کو سمع الله لمن حمده، شاته یو سړی ووی ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه. فلما انصرف چې منځ خلاص شو نبی علیہ السلام فرمایل دا ټکی په دې رکوع نه وروسته په قومه کې چا ووی؟ یو صحابي وی دا ما ووی. نبی علیہ السلام فرمایل رأیت بضعة وثلاثین ملکا، وسم سلپاسه 30 ملائکې ولیدي یبتدرونها چې ټولو په دې ټکي پسې را جمع شوي وو چې دا ټکی به مونږ وړو یا به مونږ لیکو یا به مونږ اسمان ته وړو. یو سړی د مانځه نه اوچت شه ربنا لک الحمد. حضرت ابو هریره فرمایي چې دا چا په ربنا لک الحمد پسې دا چا اووي او دا ربنا لک الحمد د ملائکو سره یوځای شو، وافقا قوله قول الملائکه غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاری و مسلم. د دې سړی مخکینی ټول گناہونه معاف شو. یہ تو اس کے کرم کا سلسلہ ہے کہ بھر دیتا ہے جھولی پھیلانے سے پہلے. یہ تو اس کے کرم کا نشہ ہے کہ رنگ لاتا ہے نشہ پلانے سے پہلے. دا یو ډېر عجیبه روایت دی. خبره کې خبره راځي زهریان یم چې کوم زبانې ختمه کما. دا د امام شامی را روایت دی، مخکې مې هم تاسو ته یو پیرا ورولې دی خو بیا یې اورما. دا زما انتهایی خوښه. ما من عبد یقول حین یتوضا، دا شامی کتاب الطهاره جلد نمبر 1 صفحه نمبر 272 دی. یو سړی اودس کوي او دی وایي اشهد ان لا اله الا الله. تاسو ووایئ یو پیره اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دا اوداسه نه مخکې بسم الله والحمد لله، په اوداسه کې اشهد ان لا اله الا الله، او په بیا دا دعا وغواړي چې اللهم اجعلني من التوابین. خدای ظاهري بدن خو ما پاک کو، خو زړه نه مې د توبې توفیق ته ورکړي، ګناهونه مې ته پاک کړي، زړه مې ته پاک کړي، بدن مې ته د ګناهونو نه بیمارو نه پاک کړي. دې سړي له الله 3 انعامونه نقد ورکوي، نقد په یو اوداسه باندې. یو الا فتحت له ابواب السمانیه، د جنت 8 دروازې د ده دپاره کلاو، 8. فإن قام من وقته ذلك، وسرا پاسید فصلى رکعتين، 2 رکعت نفل وکړو. تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد. وای دا سحر 2 رکعتونه چې یو سړی په خپل کور کې کوي، امام تحتاوی رحمت الله علیه راغستی دي، دې سړی له به الله 3 انعامونه ورکوي. یو دا چې د په رزق کې به برکت وي، په مال کې، په کاروبار کې، په اولاد کې، په عمر کې، په علم کې. ويقل المنازع، د په کور کې به جنگونه او پریشانی او مصیبتونه دا به نه په کور کې، جادو او سحر او کوډی او منتر. او درم ويختم له بالایمان، د دنیا نه بده د ایمان سره زی. ستا په کور کې 2 رکعات نفل کیږي، 2 رکعات سنت کیږي، په کور کې برکت او په کور کې. نبی علیہ السلام یو پیره سمع رجلا، یو سړی ولیدو. دا در حضرت ابو هریره روایت دی او وقال الحاکم صحیح الاسناد. فسمع رجلا قل هو الله احد، یو سړی وی قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نبی علیہ السلام فرمایل وجبت. فسألته ماذا یا رسول الله،
دې سړی قل هو وی او تاسو وی وجبت د ده دپاره واجب شو څه واجب شو فقال الجنه رواه الترمذي وی دته جنت واجب شو زما طالب علم په یوه قل هو باندې د هغه دپاره جنت واجب په یوه قل هو باندې د ده دپاره جنت واجب یو په جنګ ها دا خبره کومه فإن دو رکعت نفل وکړه نو فصلى رکعتین خرج من ذنوبه کیوم ولدته امه دا د ګناهونو نه داسې پاک شه لکه نن چې د موره پیدا دی ثم یقال که دا دوه زیرې هضم شوي لاہور کې او چودھری صاحب مولوی صاحب مجھ سے ہضم نہیں ہوتا تھا دومره فضائل بیانے چې زمانہ ہضمیږي نه نو میں جی تیرا معدہ خراب ہے تو یہ تو میرا قصور تو نہیں ہے دا د معدې خرابي هغه نه برداشت کو نشي دیو جنا کتاب مونږ ځان سره ګرځو چې یاره حواله شي او کتاب شي د علماو مجلس ته الله دې بیا ادبۍ نه زموږ حفاظت وکړي او علما دلیل غواړي چې دا کوم ځای کې راغلي ثم یقال دا وصله او دس پوره شوی نه دی ها دوه رکعته نفل وشو ثم یقال استأنف العمل د نن نه پس ته زما بنده نوی عمل کوه زړه کاته دې ټوله کلیر شوه رواه الحافظ المستغفری فی کنز العمال وقال هذا حدیث حسن حاجی عبدالوہاب سے بھی بیان کی فرمائل وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی تو وضو کرتے ہی جہنم کی آگ حرام ہو گئی جہنم کی آگ حرام ہو گئی ما خبر ادا کوله د تبوک په نبی علیہ السلام د تبوک په پنډال کې دی میدان کې دی جبریل امین راغی یا رسول الله اتحب ان تطوی لك الارض تاسو غواړئ چې موږ د ځمکه را لنډه کو وتصلي على معاویه او ته د معاویه جنازه وکړي بیا د بې د معافي موږ په د روډونو کې دا جنازې چې کوو که نه غیبانه دې ته سیاسي جنازې وایي غیبانه نه وایي سیاسي جنازې نبی علیہ السلام کړي ده خو ان تطوی لك الارض یو په هغې کې اجازت دی چې جی مونږ ځمکه را لنډه کو و نیم سوه ځمکه فرشتو را لنډه کړې ده ورفع له سریره د معاویه کټ ملایکو اوچت کو نبی علیہ السلام ویني دا معجزه ده وخلفه صفین من الملائکه او د نبی علیہ السلام نه شاته دو صفه د ملایکو فی کل صف 70,000 ملک په هر یو صف کې 80,000 ملایکې وي جنازه وشوه 30,000 صحابه دي نبی علیہ السلام پخپله دی جبریل امین پخپله دی و نیم سوه ځمکه را لنډه شوې ده د مدینې پورې او یو دو صفه د ملایکو دي بما هذا یا رسول الله دا دومره لوی پروتوکول دته په سم میلاو شو وی بحبه مع سورة الاخلاص دی په قل هو باندې ډېر مین دی په قل هو ډېر مین هلکه چې یو سړی په یوه قل هو مین دی د هغه د جنازې اجازت له جبریل امین راځي د هغه دپاره و نیم سوه میله ځمکه را لنډېږي د هغه جنازه ملایکې اوچتوي د هغه چې کوم دی نو جنازه نبی علیہ السلام کوي او په جنازه 1,40,000 ملایکې وي یو سړی په پوره دین باندې مین هغه ته به په پوره قرآن بیا تفصیلي علم بیا د یو جیل د یو پیړۍ نه بل پیړۍ ته علم منتقل کول په دې به څه میلاویږي الله دې د دې سره زموږ ستاسو محبت نصیب کړي اما دومره درخواست دی ما که تاسو ته یاد دی ما د نبی علیہ السلام خبره د علماء فضائل شروع کړیو نبی علیہ السلام فرمایي ہاں دا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې په مدینه کې آخری بیان چې نبی علیہ السلام کړی دی هغه دا دی چې چا علم ازده کو یو نورو ته یې وښو دا زموږ علما موږ ځان له وړوکې غوندې دغه کولاو کو ځان له یو کمره مدرسه یو د ونې د لاندې دا لومې دیوبند د ونې د لاندې شروع شوی دی وعلمه عباد الله وعلمه عباد الله د خدای بندیانو ته د خدای دین رسي یریدو ما عند الله خالص د خدای د رضا دپاره تاسو ته وایم راکین دي که کومیټۍ دي که زموږ علما رونه دي دا به د چا دپاره یې خانه الله دپاره بس لنډه خبره
دا الله دا لم یکن فی الجنت افضل ثوابا منه. په جنت کې دا د نبی علیہ السلام د مدینه آخری بیان دی، او چې په جنت کې دا هم تفسیر کبیر دی صفحه نمبر 400 اولنې جلد. په جنت کې به ددنه زیاته برخه، زیات مقام، اوچت مقام د بل چا نه وي، د بل چا نه وي. مونږ دلته په دنیا کې په دې لګیا وو یاره که انګریزي زده کمه په دې به راته څه مقام میلاو شي او هغه او دغه. و یو انګریز میلمه شوی و د چا هغه ورله پی ورکړه سړي. زمونږ خلک خو د بنیرانو نوم اخلي عاجزان، خو هغسې بدنامه دي. و هغه د بنیریان باندې مین ډېر زیات وي، نو موږ ځکه د هغوی نوم اخلو. هغه انګریز به تپوس کړی وټ از دس؟ هغه وي سر دس از دود، دا پی دي. هغه وي وټ از دود؟ دود پی څه ته وایي؟ دود از د پروډکشن آف بھینس، دا د میخې نه پیدا کیږي او دا د هغې پیداوار دی. نو هغه ورته وایي چې وټ از بھینس؟ بھینس څه ته وایي؟ هغه بھینس از د وایف آف سنډا، دا د سنډا ښځه هغه ورته بیا وایي چې هلکه وټ از سنډا؟ هغه سنډا از د فادر آف کټې، سنډا د کټي پلاري. هغه وټ از کټه؟ هغه خدای دې غر که زه دې ستړی کړم، ټکې انګریزي ته نه درځي او ځان ته انګریز وې. مخکې په سکول کې داخله واخله چېرته انګریزي زده کړه. موږ دغه وټ از کټه او وټ از سنډا او الف سے انار او بی سے باز او پی سے پیشو، دا نبی علیہ السلام فرمائی دا ساڑے دا مور تا چی دمر اجر میلاویگی پا سبانی میلاویگی. مور تا دمر لوی اجر چی دا نکاح سر سر بچیلا پیدا شوے ندے، صرف نن دا نکاح الفاظ اویلے شو، دا مور ہر یو عمل پا 70-80 گنا بانی کرنسی زیادش. دا چې کوم عمل کوي په 70-80 گنا. بیا روزانه دې زنانه ته اجر الصائم، د روزې اجر، القائم د ټولې شپې د عبادت اجر، المحرم د احرام اجر. تاسو ته معلومه ده د احرام په اول تلبیه باندې د مخکینی ټول ګناهونه معاف شي. ما من د احرام په اول تلبیه، د احرام په اول تلبیه باندې الا بشر، دته د جنت زیره میلاو شي. ادا په دې اختر کې مې یو حدیث واورو د خلکو تر ډېر د خوش خبرۍ چې الله په حج کې په خپل راښکاره شي، په خپل باندې حجانو ته وی نبی علیہ السلام یو ورځ اعلان وکړو، اے بلالا دا خلق راغونډ کا، خلق چپ کا، انصت لی الناس. نو صحابی حضرت بلال خلق غلے کړو. نبی علیہ السلام و فرمایل چې نن وس جبریل علیہ السلام راغلو، وس معاشر الناس اتانی جبریل آنفا. وس جبریل علیہ السلام راغلو، فاقرانی من ربی السلام، زما د رب د طرف نه ماته سلام را رسولې دی، یو پیغام را وړی دی چې ان الله عز وجل غفر لأهل عرفات و اهل المشعر الحرام. نن په دې میدان کې د عرفات خلق الله ټول وبخل. ماسوتن چې څومره په مزدلفه کې یو ځای کېږي، الله د هغوی د بخښنې اعلان وکړو. حضرت عمر را پاسید، یا رسول الله دا صرف د دې وخت د پاره دی او که د راتلونکي زماني؟ نبی علیہ السلام ورته فرمایل هذا لکم ولمن اتا بعدکم الی یوم القیامه، دا زیر ستاسو د پاره د قیامت پورې څومره حجیان عرفات ته راځي او مزدلفه ته راځي، الله د هغوی د بخښنې اعلان کوي. مبارک شي، ټول مبارک شي. زنانه ته د خاوند په کور په هر قدم 2 کروڑه نیکۍ ملاویږي. دا د احرام اجر دی. د احرام 2 رکعاته منځ د طواف په 1 قدم او 1000 نیکۍ، د حجر اسود په تش استلام په ښکلولو باندې، دا یمین الله، دا داسې دی چې یو سړی د الله سره لاس میلاو کړي، وایي دا د الله ښې لاس دی حجر اسود، دا په دې باندې الله د خلکو سره لاسونه میلاوي. په عرفات الله په خپل باندې لا یدنو ویتجلا راکته کیږي او تجلی پی کوي. الله یې د بخښنې اعلان کوي، یعنی د حجانو استقبال ته الله په خپل راکوزیږي.
زنانه ته د خاوند په کور د احرام اجر او د زنانه ته د خاوند په کور د رباط اجر. دا د ترمذی روایت دی. او اوس مې کته د رباط اجر 36 کروڑ کالو عبادت زنانه ته د خاوند په کور په یو شپه ملاویږي. 36 کروڑ کالو عبادت ثواب. کومی زنانا جنازه د خاوند د کور اوچته شوه دا شهیده ده. 70 کسان به د ځان سره نور جنت ته بوزي. زنانا د خاوند په کور دیتا په یو سا 1 کروڑ نه کوي. حاجی عبداللطیف صاحب دا روایت ویلې ده لاموندلې مینه ده لګیایم پی خو په یو سا 1 کروڑ نه کوي. دا بیماره د دعاګانې دسی قبلیږي لکه د ملائکو که دعاء الملائکه. د دې ټول ګناهونه معاف شوي وي. فتاوی رحمیه لیکلی دي چې دا د مانځه په چوټۍ کې استغفار وای د استغفار په هر ټکي 70,000 نه کوي. 70,000 ګناهونه معاف، 70,000 درجې بلندي. د دې د هر رګ په عوض دیتا د یو حج او د یو عمره ثواب ملاویږي. فتاوی رحمیه ده. بیا زنانه د خاوند په کور دیتا د جهاد ثواب ملاویږي. 770 لاک 7 لاک. د خاوند په کور دا ټول اجرونه وي. د دې تفسیر ابن کبیر راغستی دي چې 10 تستجاب له د 10 کسانو دعا الله ځمکې ته نه ورځي. یو دا زنانه ده، دا د بچو مور، دا عاجزه. دا ټول اجرونه چې زنانه ته ملاویږي هغه د دې په وجه ملاویږي چې دا به د یو بچی مور جوړیږي. د یو بچی مور دا به د بچی تربیت کوي. دا د هغې استاذه ده. اول مدرسه د بچی هغه د مور غیږه ده. 100 خویونه نور وي یو پکې د موري. که د مور تربیت شوی وي دا اوس چې د مستوراتو جماعت دا د مور تربیت دی. که د مور تربیت وشو بچی به صحیح پیدا کیږي. د مور تربیت نه دی شوی بچی به خنزیران، شادوګان، ګیدړان، سپی، ماران، خاماران، لړمانان، منګکان او قارغان او هغه خره قچر پیدا کیږي او خنزیران به پیدا کیږي. وی دسی څنګه دا دسی پیدا کیږي چې څومره پلیت صفتونه الته کې دي هغه به په دې بچي کې وي. 100 خویونه نور دي یو پکې د مور وي. ابواه یهودانه او ینصران. دا د مور تربیه چې څنګه مور وا اقا شانتی پیدا بچی وي. نو زنانه او د پاره د ویلکه مستورات لک تربیت وشي. بچی به دیندار وي، بچی به نیکان وي. وای مور زنانه چې هغه درود شریف همیشه وي د دې بچی به صالح وي، بچی به روغ وي، بچی به کاغړ انده چرسیان پوډریان غلا ډاکوان بنوي، بچی به دیندار وي. الته مور درود شریف ویلې ده، مور ایمانګزاره ده، بچی به دیندار وي. باقاعده علماو سرچ کړی دی چې د مور علماو نه ساینسدانانو انګریزانو سرچ کړی دی. په خپل سترګو مې په دې اخبار کې لیدلی دي چې په بچی باندې د مور د موسیقۍ د میلوډۍ اثر کیږي. مور میلوډي اوري هغه بچی په زګیړه کې حرکت کوي، هغه د میلوډۍ اثر په بچی باندې کیږي. نو دا د تعلیم اثر په بچی باندې کیږي، د قرآن اثر په بچی باندې کیږي، د تلاوت اثر په بچی باندې کیږي. نو زنانو ته که دا دومره اجرونه میلاویږي د خاوند په کور په د بانک په یو ټکي کم از کم 10 لاکه نیکۍ ورته میلاویږي. 10 لاکه نیکۍ. وی زبیده چا په خوب کې ولیده، یا زبیده تا خو د عراق نه واخله د دغه پورې نهر جوړ کړی د مکې پورې، نو ته خو به خدای بخلی. هغې وی زه خدای په یو ټکي بخلی یم. وی ولې؟ وی په جمعه ډوډۍ خوړه، سر مې سرتوره و، په جمعات کې بانګ ویلی کېدو، نو زما نوڼۍ مې پرېښوده او مخکې مې په سر پټ کړ، نوڼۍ مې په لاس کې وه. تر څو چې بانګ خلاص شوی نه ما نوڼۍ نه ده خوړلې. هغه ډوډۍ نوڼۍ مې خولې ته کړې نه ده. الله پاک وفرمایل ای زبیدې تا زما د نوم تعظیم وکړو، ما ستا بخښنه وکړله. په دې کې حدیث کتاب دی د راغستی دي د قیامت په ورځ باندې با الله په خپل باندې جهنم ته ښکاره شي، په خپله
اخرجوا من النار. دا د حضرت انس روایت ده د ترمذی. وقال هذا حدیث حسن. اخرجوا من النار، د جهنم نه هر هغه سړی وکاږئ من ذکرنی یوما، که په پوره زندګۍ کې چرته یو ورځ زیات کړی یم، وخافنی یوما، او چرته یو ورځ زمانه یریدلی دی، نن هغه د جهنم نه راوکاږئ، هغه د جهنم نه راوکاږئ. ما خبره دا شروع کړې وه چې په علم باندې په مدینه کې آخري بیان چې نبی علیہ السلام کړی دی، هغه بیان داو چې د قیامت په ورځې باندې به د سرو زرو یو تخ ولګي، په هغې به د سپینو زرو ملغرلي، د سندسو، په هغې به زمرود او یاقوتو د هغې ملغرلي، د سندس او استبرق جامې به وي. بیا به ثم ینادي مناد الرحمن، د الله د طرف نه به آواز وشي این من حمل الى امتی محمد صلی الله علیه وسلم یرید علما یرید بها وجه الله. کوم دی هغه علما چې زما د رضا دپاره د امت نبی علیہ السلام امت ته علم رسولی دی. یقین کو زه په دې علماو په حال باندې ډېر خفه شم، ډېر زیاتو. عاجزانو یقین کوه داسې کورونو کې سادگی، کورونو کې د خوراک پته نه لګي، جامو پته نه لګي، او د خپل بچو د لیکن لګیای چې زما مدرسه او زما طلبا او زما واړه او زما ماشومانو شپه او ورځ په دې سوچ کې وي. وی دې ته به وویلی شي چې راشئ اجلسوا علی هذه المنابر، صفحه نمبر 408 تفسیر کبیر، راشئ نن په دې تختونو باندې کښېنئ، مزې وکئ. نبی علیہ السلام فرمائی د دې طالب العلم قدمونه د جهنم په اور باندې حرام، ملائکه ورته د بخنې دعا کوي، پدې کې مړ شو شهید بمري، قبر به د جنت باغچه وي، قبر به دومره کولاو شي چې څومره پورې د ده نظر لګي، د ده په قبر څلور طرفه سلیخ قبرونه، وینور علی قبره 40 قبرا عن يساره و40 عن خلفه و40 امامه. سلیخ قبرونه به د دې په څلور طرفه باندې الله هغه دغه کی، او د یو طالب علم د قبر په وجه باندې به روښانه وي. دا د الله میلمانه دي. الله د خپل پیغمبر په قرآن کې سوزه عتاب درې عتاب کړی دی چې زما طالب علم ته واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، لاړ شه د هغه خلکو سره کښېنه جماعتونو مدرسو کې ناست الله یادوي. عبس وتولى ان جاءه الاعمى، طالب علم دې ولیدو تندی دې تریو کو، تاله خو دا مناسب نه و، عتاب شوی دی، عتابو. بیا فرمائی 10 تستجاب له، د 10 کسانو دعا قبلیږي. یو پکې هغه دی چې هغه عالم دی، هغه طالب العلم دی، متعلم دی. یو پکې دا د قیامت په ورځې به الله په خپل علماو ته وایي انطلقوا فقد غفرت لكم، ما وبخلی. وی عالم چې مړ شي د دنیا اسمانونو مارغان، د ځمکې زناور، د سمندرو میان په ده باندې غم کوي او د دپاره د بخښنې دعا کوي. وی چا په عالم پسې مونځ وکړو ګویا کې د په پیغمبر پسې مونځ وکړو، د په پیغمبر پسې مونځ وکړو. وی چې حمد علي لاهوري رحمت الله علیه لیکلی دي چې یو سړی د علماو بد ګوري، بد وی یا ورته بد ګوري، د ده قبر ووینئ، د ده قبر کولاو کوي وګورئ. زه په چیلنج باندې ویمه د ده مخ به د قبلې نه اوښتی، شکل به د خنزیر جوړ شوی وي. په دنیا کې به وله الله 3 عذابونه ورکوي. یو عذاب دا دی چې د رزق نه به برکت ختم شي، دویم دا دی چې په دې به ظالم حکمرانان مسلط شي، او دریم دا دی ویخرج من الدنیا، د دنیا نه چې ځینو بغیر د کلمې نه به ځي. 3 رونو والله عالم د ځینوم نه اخلمه. و چې یو مړ کېدو ماله قرآن راوړی، زنانه وله په مخ کې په منډه قرآن راوړ چې یاره زه مړ کېږم، او زمونږ بابا مړ کېږي او قرآن غواړي او بختور دی د مرګ په وخت کې قرآن غواړي. هغه چې راغی زنانه ورته قرآن په بالغ کېښود، هغه وی ای خلکو اشهدو زه ګواهي کوم چې دا قرآن په دروغ دی او ما نه دی منلی، او جو سای ورکو.
نو چې دویم ورور یې مړ شو نو بیا هغه مړ کېدو نو قرآن یې وغوښتو یو ښځو یې مه وړئ اوس به څه بلا وغرئ هغه دریم لیونی شو په شړو باندې سر شو دومره درخواست دی د مرګ په وخت کې به د ده نه کلمه هېرېږي خو د دې دپاره دومره زما آخري درخواست کوم او دا په ذمهوارۍ باندې د نبی علیه السلام هغه قصه هم نیمګړې پاتې شوه چې نبی علیه السلام ته دا نن ستاسو د مدرسې افتتاح ده من شهد فتح القرآن چې څوک د یو مدرسې په افتتاح کې د سفارې په افتتاح کې د قاعدې په افتتاح کې د قرآن په شروع کې وای دی راغی فکأنما شهد فتوح المسلمین حین تفتح مسلمانانو په 10 کالو کې 52 لاک مربع میل ځمکه د کافرو نه سره د پایتختو سره د خزانو سره د مالونو سره د جایدادونو سره د وینځو غلامانو سره د هغوی د شهزادګانو دا یې د هغوی نه قبضه کړي دي په 30 سالو کې یو سړی دې موقع له راښکاره شو مدرسې افتتاح ده بچی قرآن شروع کوي دی په هغې باندې خوشحاله شو زما بچی خو نن وایي په کومه ورځ باندې چې بچی مور خپل بچی له پی ورکوي نو په یو ګوټ د یو انسان د ژوندي کولو ثواب مور خپل بچی د پیو پرې کوي په دغه ورځ ملایکې راشي د دې په اوږه لاس کیږي استأنف العمل دا ټکی څو ځای استعمال شوی دی او دا سنه وروسته استأنف العمل د پیو نه وروسته استأنف العمل حاجی چې طواف زیارت کوي ملایکې وله په اوږه لاس کیږي استأنف العمل حاجی صاحب زړه کاته خو دې ټوله کلیر شوه مخې ته خپل خیال ساته اپنا خیال رکھنا نو وایي چې دا په دې وخت کې چې څوک د قرآن شروع له راغی زنانه ته چې په کومه ورځ بچی سبق ته کېناست یو ټکی د ووي الله د مور مخکیني ټول ګناهونه معاف یوه بسم الله یې وویله تفسیر قرطبي را اخلي چې دا 6 کسان الله پاک وبخي یو دا بچی یو د مور و پلار یو دا استاز یو د مور و پلار چرته نه دی ویلي چې یاره اطلسم یې وکړو بی اے وکړو بیرډ یې وکړو ایم ایډ یې وکړو ایم بی بی ایس یې وکړو پلانکې یې وکړو نه چرته نه دی ویلي لیکن دلته زما طالب العلم یوه بسم الله ویلې ده د اسمانونو نه د هغه د مور و پلار د بخنې اعلان کوي د عرش فرشتې ورته د بخنې دعا کوي یسبحون له د عرش ملایکې د ده دپاره ویستغفرون له د بخنې دعا کوي او د قیامت په ورځې به دا مور و پلار وایي دوی به وایي چې یاره په کومه مونږه په دنیا کې د خپل بچو جدایي برداشت کړې ده بچی په مدرسو کې یقین کوه پرون د اختر ورځ و بل ورځ ایام تشریق لا شروع او بچی مدرسو ته تلل یقین کوه زما د سترګو د اوښکو ډکې شو مور به یې څه حال وي میندو به یې څه حالي یو براته چاچو مونږ ځو خوریونه دي رویرونه دي او څه پرایویټ کې او څه په کم ځای کې په مدرسو کې دوره حدیث او د هغوی حاضري وي د ایام تشریق په ورځ باندې نو دومره قدرې درخواست دی چې یاره د مور و پلار په دې باندې وایي په کومه ورځ چې بچی قرآن خلاص کړي فضایل اعمال کې دي د مور و پلار مخکیني ټول ګناهونه معاف والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم د قیامت په ورځ چې په کومه درجه باندې علما وي حفاظ قرا طلبا وي په هغه درجه باندې به ورسره مور و پلار په هغه درجه کې وي چې موږ چې په دنیا کې جدایي برداشت کړې ده دا ماشاءالله د بناتو په اوله جنۍ د جنت زیری په دویمه جنۍ د نبی علیه السلام د معیت زیری د گاوند زیری په دریو جنکو 3 زیری عتقا من النار ستر من النار او حجابا من النار د جهنم نه آزادی زنانه فأدبهن ورحمهن ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء سوره نور باقاعده د جنانو د پاره اصول اخودي دي قواعد اخودي دي سلور اصول او قواعد دي اصول کې دالي چې زنانه با پاغه با پخپلو جنکو به رحم نکې
په ماشومانو به رحم نه کې، په هغوی په تربیت کې به ولا رحم نه کې، په داسې غم خاده په داسې ځایونو کې به خپل ماشومان تاسو ته څه پته دي؟ باقاعده ستاسو جنکو ته په دې کې په غمونو کې په خادو کې په سکولونو کې کیمرې ورته لګېدلې وي، هغوی ته کیمرې فټ وي فټ، او تاسو خواړه وکئ او واده له تلي او خوړې له تلي او شادي حال ته تلي او ډوډۍ له تلي، تاسو ته خپله پته نه لګي. لیکن ماښام له په فیسبوک باندې زموږ د پښتنو جنکۍ او د پښتنو زنانه او د پښتنو ودونه او د پښتنو خوړې، یا لکه